السلام علیکم زما ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو نن زمونږه دولت خانې ته یو داسې دولتمند انسان راغلی دی. دلته مونږ خبره کوو د فلمي دنیا. دا زما کتاب زما په لاس کې دی، پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید. تاسو به وایئ چې ډېرې مودې نه دا کتاب نیغ نیغ کوي مونږ ته. د دې کتاب په چاپ کولو کې د دې کتاب کله چې ما لیکلو نو ما سره چې کوم شخصیت ناست دی دوی به ما له هفته کې یو وار راتله او په دې موضوع به ما سره خبرې کولې او بیا ما له به قسمه قسم مشورې راکولې او د مشورو سره سره ما سره مالي مرسته هم کړې ده. او په دې کتاب کې باقاعده یو باب دی لیکلی دی چې د پښتو کامیاب فلمونه. مسله دا ده چې ما ته د فلمونو پته ځکه نه وه چې ما فلمونه د نش برابر کتلي دي. خدای ګواه دی چې ما دا ډېر مشهور فلمونه اوسه پورې لکه ادم خان درخانۍ ما تر اوسه پورې نه دی کتلی. ډېر فلمونه داسې دي، کتاب مې په فلم لیکلی دی، فلمونه مې ډېر نه دي کتلي. وجه دا وه چې موږ سره پیسې نه وي هغه وخت چې کله فلمونه ولګېده موږ ماشومان وم. صادق صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی. ډېره موده پس ډاک ډي سي ته راغلی. بس تاسو مهرباني ده تاسو یاد کو. نه ګوره مهرباني ستاسو. ما چې دا کتاب لیکلو نو زما نه زیات فکر تاسو سره و. په درېیمه درېیمه به راتلی ما له مشورې راکولې. حاجي صاحب دا خو ستا ډېرې لویې هلې ځلې وې چې دا دومره تکلیفونو نه پس تا دا سیس محفوظ کو. دا ډېره غټه کارنامه ده، دا به محفوظ پروت وي آینده خلکو دپاره. او بل دا ده چې ما هم تاریخ لیکلی دی. نه مې چاته دا ویلي دي چې فلم ګوره، نه مې چاته دا ویلي چې سلیما ښه شی دی، فلم ښه شی دی. نه ښه فلمونه هم شته، معیاري فلمونه هم شته. دا خو معاشرې سره تړلي خبرې. دا د پښتو کامیاب فلمونه په دې ښې جامع تفسیري دي. او ډېرو ملګرو ما ته یو ملګري وي چې دا تفسیري دي ډېرې مزېدارې دي. مې دا چې چا لیکلی دی نو به در سره ملاوم. ډېره موده پس صادق صاحب راغی. دا په دې کتاب کې خلکو دا تفسیري لوستي دي، تاسو کامیاب فلمونه راغستي دي. لږ په دې را سره خبره وکړئ چې دا کومه تله ده تاسو سره، کوم میزان و چې تاسو دې فلمونو ته کامیاب او ښه ویلي دي. حاجي صاحب دا چې کله د پښتو فلم شروع شو نو دغه وخت کې خو مونږ واړو، د ریډیو زمانه وه، د 70 دهایي وه. د ریډیو زمانه وه نو په ریډیو باندې به سهار سبا پروګرام کېدو او نننی سهار به ماسپښین به خوند رنګ و او ماسخوتن به هنداره وه. نو په دې پروګرامونو کې به دا فلمي سندرې غږېدې. څو خبرې به وشوې او بیا به انونسر ووایي چې دا مخکینی ریکارډ د کشور سلطان په آواز دی، موسیقار رفیق شینواری دی او فلم دی دیدن. داسې وغیره د اوربل سندرې، د جوارګر سندرې، ادم خان درخانۍ، یوسف خان شیربانو، ارمان کوچوان، باغي، دا به روزانه به غږېدې. دیکان نو هغه سندرې دومره کامیابې وې چې هغه به هر چا به ورته غوږ نیولی و. بیا چې مونږ کله عملي ژوند کې رالو، لکه د سکول نه راووتو، چې سکول نه راووتو او عملي ژوند ته رالو نو بیا فلم مونږ وکتو. نو هغه سندرې چې کومې مونږ په بچپن کې به اورېدې په ریډیو باندې، عام سینما کې به اورېدې، عام سینما کې بیا په پرده وکتې نو هغې خو مونږ ته څه عجیبه مزه راکړه چې یاره دا خو ډېر زبردست شی دی. هغه خو هم صرف اورېدي او دا هم بیا په پرفارمنس کې هم کتې. نو دغه فلمونه بیا چې مونږ دا فلمونه به چونکې بار بار راتله، دا کامیاب فلمونه لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانۍ، اوربل، جوارګر، خانه بدوش، دیدن، ارمان کوچوان، ناوې د یو شپې، ټوپک زما قانون وغیره. دې کتاب کې خو چې کوم فلم باندې خبرې اترې دي نو د هغې د ریلیز کال هم ورسره ما لیکلی دی. بېشکه بلکل. او د هغې بزنس مې هم لیکلی دی چې کراچۍ نه پېښور پورې د څومره بزنس کړی و. او دا دومره کامیاب فلمونه و چې دا به تر حاجي صاحب تر 1995 پورې به دا پېښور ته بار بار راتله، په سینما به لګېده.
صادق صاحب دا راته وایي چې تاسو په کومو فلمونو دا تبصرې لیکلي دي په دې کتاب کې شته دره خیبر دی او اوربل دی او دیدن دی او دا قسمه نو دا تجزیه تاسو ګوره دا یوسف خان شیربانو دره خیبر ادم خان درخانه عجب خان افریدی جوارګر ملمنا الله کاغیر اوربل ټوپک زما قانون باغی دیدن دیکان شینو احسان انگار ګناهګار دې باندې تاسو دا تفسیری لیکلي دي دا په 492 صفحه باندې دا زما په دې کتاب کې شته تر 1519 صفحې پورې تاسو چې کومه تجزیه کړې ده د فلمونو نو آیا دا فلمونه تاسو په خپله کتلي وو؟ ټول مې کتلي وو ټول مې کتلي وو بلکې یو ځل نه 3 څلور ځل مې کتلي وو او د فلم مطلب د سینما راپورټ خو هم ډېر کامیاب و که نه دا به بار بار راتلو بلکل هغه کړکي توړ رش به وپې او خلکو به کته نو دا کامیاب و که بیا دا تاسو چې دا کوم فلمونه لیکلي دي دا څو فلمونه دي دا 10-12 په دې کې تاسو د ټولو نه کم یو فلم ډېر زیات خوښ و هغه ذاتي هغې کې چې ادم خان درخانه دا د بدر منیر دویم فلم و اړومبي فلم کې د هغه اکټینګ لږ کمزوری دی او نوی و که نه او دې کې بیا ډېر جاندار دی او اوربل جوارګر خانه بدوش دیدن دیکان کوچوان او ارمان دا زما ډېر دا نومونه خو تاسو لیکلي دي لومبی مو یاد کو ادم خان درخانه دا سن 71 فلم دی او دا د یو اویایم فلم دی د دې سندرې ډاکټر لاجور سلیم صاحب لیکلي اوس د 13 میاشت کې په 8 جولای باندې په استرالیا کې وفات شو زموږ د دې کلیو د رګبي سود داسې کار کوو چې د ادم خان درخانه یو سندره دا اورېدونکي تنګ شي یو سندره پکې د ادم خان درخانه خوښه مو ده د نسیم شاهین په اواز باندې سندره ده دا به لږه زمزمه کړو ښه دا د نسیم شاهین په اواز سندره وه نسیم شاهین خو لس خیره ژوندی ده په کراچۍ کې ده او دا د اردو والا وه او د ډاکټر صاحب دا کمال لاجور سلیم صاحب چې هغه زیات سندرې د اردو په سندرغاړو باندې ریحانه یاسمین باندې نګهت سیما باندې ورونه لیلا باندې ان تر دې ملکه پوکراج سلیم رضا او مهدي حسن باندې د پښتو سندرې هغه ویلي دي ښه راځو دا فلم کتل یا تاسو چې کوم دی داسې نوکري وه چې زما خیال تاسو په سینما کې به ډیوټي کوله نو فلم به نه جی داسې خبره نه وه دا زموږ شوق او جی فلم به چې راتلو نو د هغې پروډیوسر ډایرکټر موسیقار ګلوکار هیرو هیروین دا ټول به پېژانده بیا دې سره ملاقاتونه شوي دي جی شوي دي چې کومو کومو اداکارانو سره به تاسو ملاقاتونه کړي دي اداکارانو په اداکارانو کې بدر منیر صاحب الله دې وبخي امین او نعمت سرحدي صاحب اسف خان بیدار بخت الله دې وبخي امین او سوریا خان یاسمین خان سره مو شوی ملاقات یاسمین خان سره یو ځل شوی مرسرت شاهین سره یا د نورو سره نه جی نورو سره نه حدیث سره نه دی شوی او ډایرکټرانو کې نسیم خان سره شوی الله دې وبخي امین ممتاز علي خان عنایت الله خان او جی ستاسو په خیال په دې هدایتکارانو کې د ټولو نه ښه هدایتکار ښه خو ټولو خو چې زیات کامیاب فلمونه یې ورکړي کوم یو هغه جی نمبر 1 باندې زه بخښنه غواړم ناظرینو نه ممتاز علي خان کامیاب فلمونه او زه چې لاړم هماغه سره ملاقات وکړو نو ما دا نه منل چې دا هغه ممتاز علي خان دی چې داسې فلمونه جوارګر غوندې فلم او د ناوید یو شپې او د اوربل فلم دیدن نو دا څومره کامیاب فلمونه چې دي نو هغه ممتاز علي خان هغه ډېر جاندار ډایرکشن زبردست په دې هیروګانو کې مو څوک ډېر زیات خوښ نه خفه کېږي څوک خیر دی نو دا کامن خبره ده که نه لکه په هغه زمانه کې خو هیرو بس نم بدر منیر نور ورسره به ګلونه و که نه په دې فلم کې به کامیډي
چې به نه وه نو هغې به بیا خوند نه کولو فلم او کامیډي به ضروري وه. نو په کامیډین کې ګوره هغه وخت کې لیاقت میجر او دا بشیر جعفري صاحب الله دې وبخي، اقبال بخاري او نور څوک ډېر وجي دغه جانزیب سهیل و، بیا ډېر خلک نه پیژني، او بیا په ټي وي کې پروډوسر و ړومبو فلمونو کې که نه. او فضل محمود بلو بلو بیا ورته وی فضل محمود ته فضل محمود په عیسفان شیبانو کې و، ادم خان درخانه کې و. اخیری فلم د هغه چې دی په 1978 کې ګڼ کپ و، هغې نه پس بیا بلو رانلو. زه ډېر ما کوشش وکړو دا ډېر وفات شوي دي پکې. تاسو چې دومره شوق لرلی دی او دومره تعلق مو، نو تاسو خو ماشاءالله د سکرین ته برابر وي، نو شوق مو نو چې یو فلم کې راشي. نه جي اوس زمونږ تر پښتو کلچر ثقافت پورې شوق و. او هغه وخت کې حاجي صاحب په دغه کې انډسټریز کې ډېر قابل خلک وو، څنګه چې تاسو د ډایرکټران یاد کړو، ممتاز علي خان، عزیز تبسم، عنایت الله خان، سید علي خان، او بیا په دې خوا په لیکوالانو کې الله دې په جنتونو کې یونس کیاسي، هغه ډایلاګ د نثار محمد خان لیکل، او د الله دې په جنتونو کې امیر غلام صادق، دغه سندرې د مراد شینواري سندرې، او د رفیق استاز موسیقي، د گلنار په آواز، د کشور په آواز، خیل محمد هدایت الله. نو ډېر زبردست ټیم جوړ شوی و. دا ړومبی زمانه چې وه دې کې پښتو ته ډېر ښه هیرې ملو شوې وي او خدمت یې کړی و تر ډېره وخته پورې. نو ځکه خو یاد هم دي که نه، خبرې ډېرېږي. زه یم چې یو سندره پکې زمزمه کو، د کوم فلم او کومه سندره دې خوښه ده؟ ما سره د دیدن هر یوه سندره چې وي، د دیدن درته داسې سندره وغږومه، د دیدن فلمه چې تاسو به هم یاد وساتئ او د اورېدونکي خو به خود یاد ساتي، ځکه چې دا داسې تاسو قیمتي خبرې وکړي معلوماتي. نو د دیدن فلم د یو سندره په دې باجه باندې دا زه ږدمه او دا به واورو. ښه صادق صاحب، دا تخلص تاسو صادق دی که نه؟ نو تخلص خو بنده لږ دی چې شعر و شاعري کوي، یا نثر لیکي نو هم ځان له تخلص کیدي. نو شعر و شاعري کوئ، د کوم شاعر نه متاثره یئ؟ که پخپله مو تاسو خو دومره ښه لیکوال یئ، نو کتاب چې ته لیکلی دی که نه دی لیکلی؟ حاجي صاحب شاعري خو مې داسې ټک ټوک لږه ډېره کړې ده. خپله شاعري حاجي څه موده مخکې لیکلي مو نه دي؟ لیکلي مې حاجي، لکه زما خپل شعرونه چاته نه اورې جوړ، ما سره همدلته یو کاپي پرته ده، خو زه چاته خپل شعر نه اورم. یو دغه چې دی د نازیه اقبال زما یو سندره هم ویلې ده. داسې وایي؟ حاجي کومه یوه ده؟ مینه د ټول پښتونستان یم. حاجي دا دلته پېښور کې ویلې ده؟ فلم کې یې مچولې ده. کوم فلم کې؟ د ارشد خان او شاهد خان دی فلم جوارګر. دا اوسنی جوارګر، مینه د ټول پښتونستان یم. او بیا ورپسې یوټیوب باندې پرته ده. بیا ورپسې ثاني مې نشته دی، ثاني مې نشته ښاپیری د پرستان یم او مینه د ټول پښتونستان. لکه فلم نه سندرې لیکلي دي؟ دا یو سندره مې دا یو سندره مې لیکلي ده. د هغې نه علاوه بس زما په شاعرۍ کې حاجي صاحب رحمان بابا ډېر خوښ دی. دا په دې خو نه چې ستاسو د علاقې و؟ نه بادر کلی او بډابیره دا خو یو کلي دي. نه علاقه خو یو ده، خو داسې نه. د رحمان بابا په شعر باندې چې څوک پوه شي که نه، نو هغې کې ډېر څه پراته دي. مینه ده پکې، وفا ده پکې، درس ته سبق ته انسانیت ته عجزي ده، ډېر څه دي. ته په عقل کې سړی څاروی نه یې، د چارپاو چارې مه کوه خودرایا. ډېر د څومره لویه خبره ده پکې که نه؟ انسان ته وایي چې ته سړی
د سړو کارونه وکړه د ځناورو کارونه مه کوه دغه ادمزاد خو په معنی کې یو صورت څوک چې بل ازاروي هغه ازار شي او بل دی کې یو دا شعر موي شي د مطلوخي اواز کله ثابت خیږي د هر چا عمل ښکاره په خپل گفتار شي یو جهان مننه چې راغلی زمونږ د کلي ډاک بیسود ته تاسو ډېر حاجي صاحب زه مشکور یم ډېره مننه چې تاسو د پښتو کم خدمت کوئ نو الله یې تاسو له جزای خیر درکړي او الله یې دا جذبه هم داسې ځوانه ساته ډېره مننه ستاسو هم او ملګرو ستاسو هم چې تاسو زموږ دا پروګرامونه خوښوئ موږ په ښو کمنټونو باندې نمانځئ او مشورې هم راله راکوئ هغه ملګري چې فلم سره سندرو سره یا دې څیزونو سره مینه وي د هغه به زموږ دا پروګرامونه ګوري خوښوي به کوم ملګري چې دا څیزونه نه خوښوي زه په هره ویډیو کې دا وایم هغوی دې مهرباني وکړي بیا چې وروستو داسې کمنټ کوي چې بنده پرې خفه کېږي نو هغوی دې نه ګوري دا پروګرامونه ځکه دنیا ډکه ده د ښو نه د بدو نه نو چاته به څه ښه ښکاري چاته به څه ښه ښکاري خو بهرحال د دروند سړي د خولې نه به چارې هم سپکه خبره ونه ځي او د سپک بنده د خولې نه به چېرته هم درنه خبره ونه ځي نو تر بلې خپرونې د کیمرمین اسامه سره اجازه راکوئ د الله په امان